نه واوړي هغه ژوندی نه پرېږدي. د دې موبین د دې عباس ستانکزي یا نور چې دي دا ټول دا دی هېڅ وخت نه دی بندي سوی. دا په کندهار کې چې دی وایي دی بندي سو یا یې ووالي دا هېڅ هم نه وه کړي. ګورې په د اماراتو کې د ده دپاره امکانات برابر سوي دي چې دوی راوستل سوي دي. دا د دې دپاره دي چې د دوی پر ضد چې کوم د طالب ضد چې کوم پروپاګنده روانه ده دغه هم دوی خپل دې ته انفلټریشن وکړي، په دې کې داخل سي او دا هم دوی خپل کنټرول لاندې راولي، په دې کې نفوذ ولري، په دې کې خپل ځای ولري. دا که مبین دی که عباس ستانکزی دی، تاسو فکر کوئ چې اماراتو ته چې د طالبانو خوښه نه وي او د طالبانو ضد شخص په اماراتو کې پرېږدي؟ دا ویزه چا ورکړه؟ دی د میدان څخه څنګه ووتی یا عباس ستانکزی څنګه ووتی؟ دا خو ټوله پلان سوي خبرې دي. دی په افغانستان کې یوه ورځ هم ژوندی نه پرېږدوي چې وغواړي دلې په اماراتو کې وژني. اما دا نه وژني، دا د دوی مامورین دي، دوی وتلی نسي د دې لینه څخه. امکان نه لري چې مبین دي په ژومر د دغه څخه ووځي. د دغه اړوند دا د یو بل ملګري دی عقاب افغان الحنفي، پېژنئ بیا د وزارت دغه کې چې کار کوي د معدنونو کې چې په فساد باندې نیول سوی و، اوس یې لږ یو بل ځای استولی. دا د سمیع سادات څه پوښتنه وکړي، جنرال سمیع سادات یا د آصف صدیقي څخه. ما پر یو ریپورټ کار کوي په هغه وخت BBC کې و چې په د سوشل میډیا کې د اکاونټونه د چا دي د طالبانو دپاره چې پروپاګنده کوي. نو زه امنیت ملي ته ولاړلم، د هغه ځای کې دوی ما ته یو دغه راوښوي، هغه نیوز روم ته یې ورغلم چې دوی یې څارل. دغه چې دی عقاب افغان الحنفي اصلا د دغه دی د کوهاټ دی، مطلق پاکستانی دی، افغان دی بیخي نه، د کوهاټ دی. په کوټه کې د دوی دغه موبین و د قاری چی دی قاری خوستی و عقاب افغان الحنفي، دوی په کوټه کې د ISI په مرکز کې نیوز روم درلود، یو سربسته یو غټ روم ورته جوړ کړی وي، کمپیوټران یې ورته ایښي وه، د هغه ځای فعالیت کوي. او دا د افغانستان امنیت ملي هغه د دې IP ګانې تشخیص کړي وې چې د کومه ځایه فعالیت کوي دا خلک. هغوی ته معلوم و، هغوی امکانات درلوده، دوی یې تشخیص کړي وه چې دا د کومه ځایه فعالیت کوي. څنګه ممکنه ده چې یو څوک په ISI کې ماموریت اجرا کوي، د ISI مامور وي، د ISI سیاف افسر وي، د رواني جګړې یو افسر وي، او هغه د سبا د پاکستان د اصولو خلاف سي، د پاکستان ضد سي. دا خبرې چې دی پر ولاړ و چې ډبایه په لاس کې و، مثلا مولانا فضل الرحمن ته یې ځینې خبرې کولې، دا ټول وایس پالیټکس دی. دوی قصدي دا کار کوي او دا ورکول سوي وه د دې دپاره چې هغه ذهنیت چې د پاکستان ضد دی، د طالبانو ضد دی، هغه هم دوی د خپل کنټرول لاندې راولي. یعنې دا ولې باید ونه کړي؟ یو شي ته زه پام رااړوم، ستا په مقابل کې یو دغه موجود دی، یو دلته ډېری ملګري په لایف کې ناست دي چې نظامي خلک دي. آیا دا ضروري نه ده چې د دښمن په لیکو کې ستاسې نفر نه وي، ستاسې جاسوسان باید ونه اوسېږي؟ خو رواني جګړه هم د یو جګړې سنګر دی، او هغه څوک چې رواني جګړه مخته وړي، ستا سره په مخالف کې په تبلیغاتي جګړه کې ښکیل دي، د هغوی په منځ کې ستا نفر ضروري دي، د هغوی په منځ کې ستا تبلیغات ضروري دي، ستا نظریات، ستا پیغامونه د دوی په خوله باندې، د دوی د نظریې څخه، د دوی د دریځ څخه نشرول ضروري دي تر څو سبوتاژ سي. دا باید څه رقم وکړو؟ ولې باید دا شی ته عجبه معلومه سي چې مبین پاکستانی دی، د ISI مامور دی، د طالبانو مهم فرد دی، تمثیل د مخالفت کوي. عباس ستانکزی تمثیل د مخالفت کوي. بله ورځ هم استشهادي راغلي وه، ډېری خلک خوشبینه وه چې عباس ستانکزی والا د طالبانو پر ضد درېدلی. نه دی درېدلی، ممکن نه دی چې ودرېږي، دا ممکنه نه ده. په هغه ورځ چې د طالبانو هر فرد د ISI خلاف سو، یوه ورځ هم ژوندی نه پاته کېږي. او تر ټولو ښه مثالونه یې معلوم دي، خپله د طالبانو لیکه کې ملا رسول، ملا منان نیازی، منصور د عبدالله د ملا دادي الله ورور، خپله ملا دادي الله چې خودسري یې کوله، دا یې ټوله مړه کړي دي. دغه معتصم اغاجان یې ترور کوي چې بچ سو امریکایانو وساتي، امریکایانو په کراچي کې لشکر طیبه ویشتلی او هغه انګار صاحب. خو دا ټوله معلوم خلک دي، طالبانو خپله وژلي دي. مبین نو څه کیسه لري؟ تر هغه اوس ملا دادي الله یا منصور د عبدالله په زرګونه سرتیري درلودل، ځانمرګي یې درلودل چې هغه د ټولې ډلې سره ختمولی سي. مبین نسي وژلی؟ تاسو خپله فکر مبین چشتي یا عباس ستانکزی چشتي؟ هغه جنګي قمندانان وه، دغه څه شي خادم په نامه د داعش چې واوښتی، هغه یې مړ نه کوي. چا مړ کوي؟ خو د امریکایانو نه دي مړ کړي، طالبانو مړ، او د طالبانو قمندانو
لږ باید دغه شیانو ته پام وکړو. دا خلک دغه نه دي زموږ هغې ورته کشت شي دوې ولا درې خبرې خوږې وکړلې د دې خوا دا مطبوعات ورته کشت شي سپېڅونه یي کاکتوس ته یې راولي موبین پر تاسې بل څوک ودرېدی موبین غوندې یو شک کم ځای علمي خبرې دي کم ځای یې تر اوسه پورې د ده د خولې څخه د طالبانو د داخل یو خبر رایستلی ده. یوه ورځ هم د طالبانو د داخله څخه پټ رازونه یوه هم نه دي افشا کړي. یو طالب هم چې د طالبانو د لیک سره وتلی دی یوه هم نه دي افشا کړي. ولې نه افشا کوي؟ دا افغان صاحب وایي ویډیو مې جوړه کړې ده ویډیو مې جوړه کړې چې مړ سو نو بیا به هغه ویډیو راوځي. درواغ وایي همدا کولی نه سي. اول د واره چې اول د واره تعهد یې دا دی چې استخبارات یو طرفه جاده ده یو ډېره مهمه خبره اصطلاح ده په دې کې کلیشه ژن جوړه سوې ده چې ور داخل سوې بیا وتلی نه سي. ستا په مقابل کې دغه یو ډېر مثال یې درته وایم د آی اس آی یو مشر په خپله جنرال اکبر خان نومېدی. دا اکبر خان ولاړی د پاکستان دغه مارشال ایوب خان ته کښېنستی. په ډېرې بښنې سره انګار صاحب یوه یادوري یوازې کوم دا خلک ناست دي ممکن دوی دا دغه وکړي چې دا اوس انګار صاحب یوازې له ځانه تحلیلونه کوي. دومره به د لاندې کسانو ته وایم انګار صاحب پر همدغه استخباراتي برخه کې ماسټري لري او پی ایچ ډي اوس په همدغه برخه کې روانه ده. نو دوستانو دا مسایل دی څېړي دا دی راسپړي دا یوازې له ځانه نه دی اخته. مهرباني انګار صاحب ډېر وبښئ. دغه اکبر خان ولاړی و دغه ته کښېنستی مارشال ایوب خان ته او ورته ژړلی چې زه د دې وظیفې څخه استعفا کوم ځکه موږ داسې وضعیت رامنځته کړی دی چې زموږ هر فرد هر څوک چې په آی اس آی کې دی د بل یوه د خوا څخه څارل کېږي فامیل یې څارل کېږي کورنۍ یې څارل کېږي بیخي اوه کلونه مخکې دا خپله د ثبت شوي خبرې دي چې خپله د آی اس آی مشر د دې څخه استعفا وکړله چې زه د دغه وضعیت څخه ډېر په عذاب یم زه د آی اس آی مشر یم خو زه تر څار لاندې یم زه یوې خوا او بلې خوا ته په خپل آزاد زړه باندې حرکت نشم کولی. زموږ وفاداره انسانان چې د آی اس آی مامورین دي ډېر په تکلیف دي د خپلو ایجنسیانو څخه چې موږ هر یو تر څار لاندې یو. دغه نه بدبیني په موږ کې موجوده ده چې یو پر بل باندې اعتماد نشو کولی دوې خبرې نشو سره کولی. نو څنګه ممکنه ده چې هغه خلک لکه مبین غوندې عباس ستانکزی دی په دغه کې هند کې نظامي زده کړې کړي دي دی د خلق دیموکراتیک ګوند غړی و نظامي پوځي دی داسې فرد باندې چې یو څوک ځي د آی اس آی غړیتوب اخلي د آی اس آی او سازمان ته داخلیږي آیا د ده دپاره د ده د بلاک میل دپاره هغوی وسایل نه لري؟ د وخته څخه یې د ده دپاره امکانات جوړ کړي دي د ده دپاره یې دا شیان برابر کړي دي ویډیوګانې ورسره سته هم بلاک میل دي هم نور مسایل ورسره دي هم دا ورته معلومه ده که زه نن د آی اس آی د سرې کرښې کراس کړم په دغه ورځ مې پر دا سر ولي او هر یوه ته ور معلوم دي د طالبانو دا همدغسې جاده ده همدغه رقم د استخبارات فعالیت همداسې دی. دا یوازې داسې نه چې آی اس آی دا کار کوي د نړۍ ټول استخبارات همدغسې دي ټول استخباراتي فعالیت همداسې دی چې ور داخل سولې بیا ته وتلی نه سې او د هغوی څه په مخالفت کې هم درېدلی نه سې یا به ځې بل سازمان ته به اوړې بل سازمان ته هغه داسې دی لکه احمدشاه مسعود چې واوښتي احمدشاه مسعود لاړې و دغه ته واوښتي کې جی بي ته واوښتي د سپاه پاسدارانو سره ارتباطات جوړ کړل بیا د هغوی استخباراتو دوی ساتل هغوی بیا هلته نفوذ درلود ارتباطات یې درلوده تکتیکونه هغه یې اخر مړ کړي دغه برهان الدین رباني یې مړ کړي دغه یې مړ کړي دا ټول هغوی مړه کړل آی اس آی مړه کړله بل چا نه دي مړه کړي. باور مه پر کوئ پر دې خلکو. ډېره مننه انګار صاحب. شرافت صاحب تاسو شته یاست زه خو د ټلیفون شاته ناست یم نوبت هم ستاسې دی نو هیاست. ثاقب صاحب د هغه سکرین بنده دی ما خیال هغه مصروفه ده. ښه نو زه خو دې خواته ناست یم ته او فرهاد صاحب دواړه خپل مدیراتوران یاست نو او مخلص خان که ته څه ویل غواړې که مخکې رالم هم خبر م نه وه کې وخت م نه کړی اوس خو وخت ما یې بند کړ نو اوس راورسېدلې موږ دلته دا 3 ساعته ناست یوه خبره هم نه دې کړې دا سره کوم ته خلک کې مهرباني مخلص خانه که ته څه لرې. سلامونه او نیکې هیلې ټولو درنو میلمنو ته دغه یو شته باید چې موږ او تاسو ډېره توجه وکړو په دې تېر 20 کاله کې موږ او تاسو ته دغسې د ولس ته یو ذهنیت ورکول سوی ده چې پاکستان په طالبانو باندې استخباراتي نفوذ لري. البته دا په کل کې ډېر یو غټ دروغ دي. پاکستان د طالبانو په پوره ساختار باندې د جالي کبوتري په شکل باندې کنټرول لري نفوذ نه پې لري پوره کنټرول پې لري. دوی د کابینې غړي چې دي مطلقا پاکستاني دي لکه مولوي ولی جان مولوي عبدالرزاق دا د پاکستان تقاعد شوي جنرالان دي
نو ما غوښتل دغه وټکی د مجید صاحب ته ووایم چې دی باید په دې باندې ډېره تبصره وکړي ځکه چې زموږ ولس ته داسې یو ذهنیت ورکول سوی ده چې پاکستان په طالبانو باندې نفوذ لري. البته دا غلطه خبره ده، په کامل ساختار باندې کنټرول لري. ګورئ که چېرته رښتیا تاسو عاقلان یاست له ما سره که دا ور د راز محمد د مایک سکات سبیا عاقلان یاست له راز محمد سره بحث وکړي. قرار صاحب دا خره خلک دي نه مو پیژدانې په درد خوري که رښتیا عاقلان یاست له راز محمد سره بحث وکړي. او دا خلک نه دي دا راز محمد دوی والله بله دغه دلته چې دا راز محمد دوی راغلي دي دا په هغه کابل کې د دوی په دغه موږ په وطني طالبانو کې تر ټولو پوه خلک دغه دي، دا تر ټولو هوښیار دي. په دوی کې چې یو سړی تر ټیک ټاک رسېدلی هغه د په ټول کلي کې مشهورې خلک موبایلونه پرې جوړوي چې یو تخنیکي مشکل پیښ شي ده ته یې وروړي. په هر صورت دا په دې غمه اوښتي نو څنګه یې کوې یاره، که بحث نه ورسره کوي خو مجبور یې نو یو طرفه بحث نه کېږي چې کوي دغه یې دوی سویه ده. البته دا کوم چې موږ ته را په مخ کړي دا کوم خلک چې تر شا سټراټیجي جوړوي یا خو ارمونې د ورلډ کلاس خلک دي، یعنې هغه داسې خلک دي چې د کرنل امام په لیول خلک دي چې په همدې شي کې ماستریانې او پي ایچ ډیانې کړي دي. او دا کوم خلک چې موږ ته سره مخته کړي دي یا د افغانانو ته یې مخته کېنولي لکه ملا محمد حسن، دا بیا دا رقم خلک دي. قرار صاحب زه به دا یو سوال وکړم بیا به ماته په خیر دې جواب هم راکړې، ځلان صاحب هم بیا وغږېږي. نو د ما سوال دا د قرار صاحب دغه طالبانو ډله چې ده که نه داسې ډېرې داسې منظمه مخې ته روان دي، نو دوی خو دغه درسونه چې موږ ورته ګورو دا بیاکل چې دوی غږېږي دلته سپیسونو ته راځي، لایفونو ته راځي، خبرې کوي یا په ټي وي کې کښېني، نو د دوی هغه ډېر زبور او هوښیار کس دغه مبین د په ټولنیزو رسنیو کې که نه، نو دا خو ډېر بیاکل او هغه خلک دي. نو دوی څنګه داسې منظمه مخې ته روان دي، یعنې هېڅ شی د دوی خوا دې خوا نه ځي. دا به د چا دغه ملا هیبت الله باندې چې د ځینو طالبانو زور نه رسېږي، عباس تانیزی خبرې کوي، دا نن ورځ عکسونه چې میډیا ته لیک سوي دي او کته پورته پرې خبرې کېږي، د محمد نبی عمري چې والا په سټیج باندې وځلړ، حقاني هلته ودرېږي هلته خبرې کوي. ځینې خلک داسې وایي چې حقانیان چې دي هغه ډېر زیات دا څنګه په دا 20 کاله په دې جنګ کې داسې وحشي ځناور دوی خلکو ته معرفي سوي داسې نه دي، دا ډېر زیات ښه خلک دي، وطن ته ژمن دي، دا دی هغه دي. خو د دوی چا په دغه ملا هیبت الله یا دغه کس په کندهار کې ناست دی، د په نوم باندې دې چا زور نه رسېږي. قرار صاحب په دغې لږ وغږېږي چې دا به د چا له خوا نه رهبري کېږي او دغه کس بالاخر داسې به څوک کي داسې به کومه ډله په طالبانو کې یا په طالبانو نه اخواته په دې کس زور ورسېږي او دغه څه دا خو لکه وان مان آرمي هم نه ده که نه چې موږ د یوازې هیبت الله ده. اوس 90% طالبان یوې غاړې ته دي او دا 10% بلې غاړې ته دي، خو دو خلکو باندې دې چا زور نه رسېږي، نه د حقانیانو. او ځینې افغانانو قرار صاحب بیا خپلې هیلې یوازې له حقاني پورې ورته لري چې حقاني به افغانستان له دغه هغه نه راباسي، له دې بحران نه به راباسي. دغه نیویورک ټایم او دغه ورته ډېره زیاته لابي هم وکړه او ځینې افغانان اوس دا فکر کوي چې ولا حقاني کېدی چې دغه نیکسټ هغه به یې که نه د هیبت الله د ریپلیسمنټ به یي. که دی ریپلیسمنټ یي نو ولې دا اوس نه ریپلیس کېږي چې هیبت الله اوس ټول ښه په دې باندې ښه پوهېږي چې سره کم ته دوی مخې ته روان دي، نو ورسره نړیوال مخې ته ځي او نه افغانان مني. نو دغه کس به ایرزاکټلی څوک او دا به څوک رهبري کوي ولې ډېر منظم مخې ته روان دي. په دغې قرار صاحب لږ ذره وغږېږي. مایک دې بند دی قرار صاحب، مایک دې بند دی. په دغه باندې خو اصلا د موږ د ټول بحث دغه شی دغه د څو کاله په همدې غږېږو چې د پاکستان استخبارات دي او دا کومې مهرې چې لکه انګار صاحب درته وویل دغه مهرې چې دي دا ټولې په خپله عادي مامورین دي او د استخباراتو لاره چې دا هغه یو طرفه لاره ده، یو طرفه جاده ده. په استخباراتو کې چې سړی استخدامیږي په لویو استخباراتو کې پرېږده چې هغه ډېر خطرناک استخبارات دي. دا زموږ ستاسې په ملي امنیت کې چې یو سړی به ورته د چپړاسي په حیث باندې د ملي امنیت په یوه اداره کې استخدامېده، دغوره ضمانتونه به یې جنې اخیستل چې په عمر هغه بیا د انساني ضمانتونه یې جنې اخیستل، جایدادونه او دا مسایل یې جنې ضمانت په ضمانت کې اخیستل او بیا استخبارات تر استخباراتو فرق لري. د آی اس آی غوندې استخبارات چې دي هغوی خو ډېر نور کارونه هم کوي په خپلو افرادو باندې چې څوک سره کم له ځان سره په کنټرول کې ساتي. نو دا اوس دا کوم خلک چې وایي چې پلانی له دې پروژې ووت او پلانی څنګه امکان لري د استخباراتو سره کم څوک وځي
بیا په داسې لیول باندې لکه دوی چې د پاکستاني استخباراتو سره کار کړی یعنی دوی داسې هم نه دي چې د اول نسل استخدام شوي خلک دي دا څو ځله د طالبانو دا ټوله ډله فلټر شوې ده څو ځله په دې کې هغه خلک چې پاکستان لپاره نامطلوب دي هغه دانه دانه تاسې اصلا په د یو څوک چې په سیاسي صحنه کې کار کوي د دې استخبارات سره کم پروفایلینګ کوي 100 کاله مخکې د امان الله خان په دور کې د ایران له سفارت یو سند لیک شوی دی هغه پرنټ شوی دی د کابل د هغه په نامه باندې کرسي نشینان کابل په نامه باندې که داسې یو سند زه به هغه کتاب نوم را پیدا کړم د کابل د افغانستان د سیاستمدارانو د فرد هغه وخت د فرد حتی د خوراک چوایس پکې لیکل شوی دی چې دغه ډول خوراک یې خوښېږي دا رقم لباس یې خوښېږي او په نهایت کې دا جمله جواب ده چې د ایران په اړه د نظریات څه شی دي او د هلتشیو په اړه د نظر دغه ټول شیان د ټول ډیټیلز پکې لیکلي دي یعنې هدف مې دا ده چې د دوی هره مهره چې استخدام شوې ده واضح خبره د هغه ټول پروفایل له ایسای سره ده د هغه ټول مخته او شاته او بیا خو دا پروژه داسې هم نه ده چې اوس بیخي نوې راغلې ده تر یو پایلټ فیز تیریږي او موږ په دې فیز کې په دې پروژه باندې دغه کوو دغه پروژه خو هغه اخري فیز ته چې یعنې افغانستان یې کنټرول کړ ورباندې رسېدلې ده ته په دغه مرحله کې چې په دې کې دا فلټرینګ نه وي سوی په دې کې دا مشکلات نه وي حل سوي دا غیریانې نه وي سوي پکې دا خو ډېر احمقانه سوچ دی چې موږ یې کوو یعنې ډېر ساده لوحانه فکر دی چې طالبانو ته یې موږ کوو اول شی چې په ذهن کې در سره اخلي هغه دا د اول قاعده چې طالبانو ته د سیاسي مخالفې ډلې د ایډیالوژیکي ډلې د فکري ډلې د افغانستان د داخلي طبقاتي د موږ تاسې کله په ملا ور واچو کله په بل ور واچو هغه د ملایانو هغه مصیبت والی او آفت والی په خپل ځای چې دوی د افغانستان د خلکو عقلونه څنګه سلبوي او څنګه کمې د دغې پروژې لپاره آماده کوي دا په خپل ځای لیکن طالب چې ده طالب په خپل ذات کې ملایي ډله هم نه ده یعنې دا ملایي ارزښتونو ته هم نه ده ژمنه دا هیڅ نوع ارزښت نه لري دا فقط محضن استخباراتي ډله ده محضن استخباراتي ډله ده او دغه خلک چې دا تاسې وایاستئ چې ولې په دوی کې مثلا یو سړی ځینې ووځي په ډله باندې هېڅ تاثیر نه کوي دا د دې ځواب هم دا دی چې سړی په یو پروژه کې په یو عادي پروژه کې هم انسان چې دی په هر لیول کې په پروژه باندې تاثیر نه لري د پروژې یو ټیټ کارمند چې دی د پروژې هغه سوق نشي اصلي پلان نشي بدلولی نو دوی حتی که په لوړ لیول کې خلک دي هم مهرې دي مهرې او دا مهرې په خپله د پروژې په مسیر ټاکلو کې ډېر رول نه لري د پروژې مسیر له بل چا سره دی دا کوم تحلیل چې بلال فاطمي کړی دی دا څو ورځې خلک شخوند پرې وایي دا د امریکایانو د پاکستاني طالبانو دا هم هغه نه ده دا خبره صحیح ده چې امریکایانو ځینې خلک د کوشش وکړ چې په دوی کې استخدام هم کړي په هغو باندې کار هم وکړ خو زه خپله په دې باندې باوري یم چې امریکایان اصلا نه غواړي چې طالبان د پاکستان له کنټروله وباسي ځکه دا شی له کنټروله وتل کېدل د دې شي ویسټ کول دي یعنې استخبارات یو شی جوړوي هغه بیا ستا په درد نه خوري چې بیا ته له کنټروله وباسي یوازینۍ لاره د امریکا لپاره دا ده چې پاکستان په ترو باندې له دوی سره کار وکړي نو امکان لري اوله مرحله د امریکایانو پلان داسې و چې په اوله مرحله کې دوی لږ سافټ صحنې ته راولي ځکه خو امریکایانو ته هم داخلي مسؤلیتونه ورته ستنېدل همدغه د راوتلو پروسه باید صحیح مدیریت شوی وای نو په اول کې دوی څه وکړل پاکستانیانو ته اشاره وکړه ستاسې په طالبانو کې هغه سافټ او نرم خلک رامخته کړي دوی ته تبلیغات هم وکړل چې دا بدل شوي دي او دغه د دوی دغه په څېره کې د عباس تنګزی غوندې خلک راوستل د ملا برادر غوندې خلک یې راوستل په ابتدا کې جنرال موربین په مخ کې راخطاوتی و اوس زه فکر کوم هغه مرحله خلاصه ده د امریکایانو لپاره هم دوی په دې بله مرحله کې کوشش کوي چې طالب خپل ورو خپل حقیقي ماهیت ته واړي حقیقي ماهیت یې څه شی ده ترهګرتوب ګډوډي په دې سیمه کې د دې لپاره سوکا هغو مامورینو ته چې هغه د طالبانو په اصطلاح په منځ کې سافټ هغه درلوده څېره یې درلوده هغو ته یې ویل ستاسې سوکا جن راوځئ چې دا خبره اصلي ځای ته او اصلي ځای څه شی دی ترهګري اصلي هویت یې دوی څه شی دی ګډوډي ترهګري افراط لیونتوب جنون مذهبیتوب دا دوی اصلي هویت دی
قرار صاحب دغه څوک چې موږ د کوم طالبان چې موږ په د سکرین کې ګورو کنه لکه موبین د عباس او نور دي په دغه طالبانو کې څوک دغه د آی اس آی کومه پالیسي دوی جوړي یا سره کوم ته دوی افغانانو سره مخ ته ځي په افغانستان ته کوم پلانونه جوړي کنه هغه پالیسي میکران لدینه کوم کسان به توي ورسره دغه پالیسي میکرانو کې کنه د ماغه د آی اس آی خپل پټ کاغه دي خلک دي دوی خو ظرفیت ته وګورای دوی د دې ظرفیت کې دي چې دوی خپل د پالیسي په لیول کې داخل شي او بل خبره ده چې طالبانو کې ټول افراد چې دي هغه په یو لیول اکسس نه لري دا خو د استخباراتي چې ته خپل د ملي امنیت مامور یې نو ټول مامورین خو د امنیت ټولو ماسنه استراتیژیانو ته یا لوړ استراتیژي ته اکسس نه لري خو هر سړي خپل رینک ته خپل رتبه ده دا خلک په هغه لیول نه دي چې دوی د پاکستان په استخباراتو کې دننه دوی نفوذ ولري هغه خو هغه د پروټیکشن لیئرز خو یې په استخباراتو کې چې څوک په کم لیول کې اکسس لري په کم کې نه لري او بیا خو ما مخکې په دې بحث کړی ډېر تفصیلي بحث نه ده پکار انواع د استخدام دي هغه کوم قوي ډول د استخدام چې په طالبانو اپلای شوی د هغه ایډیولوژیک ده یعنی د ایډیولوژي له لارې استخدام داسې چې یو سړی په خپل ځای کې په ځان پوهېږي هم نه چې زه د چا لپاره استخدام شوی یم فقط هغه کومه ایډیولوژي چې ده ته ورزرق شوې یا د کومې ایډیولوژي له امله چې دی هایر کېږي هغه ایډیولوژي د هغه بل هیواد په خدمت کې واقع لکه مثلا په افغانستان کې پان اسلامیزم دا اتومات شکل د پاکستان لپاره په ګټه ده نو په دې لحاظ هر سړی چې پان اسلامیست وي هغه که د طالبانو مخالف هم وي که د پاکستان مخالف هم وي چې پان اسلامیست وي د هغه ګټه بیرته پاکستان ته ورځي دغه د ایډیولوژي خوشبختي ده د پاکستان چې دغه رقم د خپلې ګټې داسې عیار کړي دي چې دغه تورته ایلیمنټ چې هغه د افغانستان د ملي د ملت پالنې خلاف خلک هغه اتومات د پاکستان په ګټه تمامیږي نو یو غټه برخه د دوی دغه تورته په دې شکل باندې استخدام شوي دي چې کوم عادي افراد دي او دا نور پاس رینک خلک چې دي هغه خو مستقیم مامورین دي هغه خو داسې مامورین دي لکه ته چې اوس یو کمپنۍ ته سی وي ورلېږي او هلته استخدامیږي البته په هغه کې په استخباراتو کې نو په سی وي خلک نه استخدامیږي په نورو کوایفو استخدامیږي او دا داسې چې د پاکستان یو په دې اعتبار ډېر خوشبخته و چې د دښمن هیواد 15 میلیونه شپږ 7 میلیونه وګړي د ده په خېټه کې اوسېدل نو پاکستان پوره 40 کاله وخت درلود چې په 7 میلیونو افغانانو کې او په 40 میلیونه نورو پښتنو کې چې هغه هم د افغانانو څېرې لري د افغانانو ژبه او مذهب لري د افغانانو ته ورته قبایلي لینج لري ټول شیان د افغانانو ته ورته دي په دې کې دوی په 40-50 کاله کې پرله پسې استخدام کړی دی ډېره دقیقه د استخدام پروسه عملي کړې ده بیا انسانان فلټر کړي بیا استخدام کړي بیا فلټر کړي دغه هغه کوچ یې دغه راوتلي چې په افغانستان باندې حاکمان کړي دي ډېره مننه قرار صاحب کور ودان انګار صاحب تاسو ته یو پوښتنه راجع کوم انګار صاحب تاسو مخکې یو خبره وکړه چې په استخباراتي ډلو کې د افرادو تګ او راتګ بدلون نشي راوستلی مثلا په ټول دغه باندې پروژه باندې پروجیکټ باندې ډېر تاثیر نه کوي اوس د غنی برادر د ټپي کېدو خبره کېږي خو اوس دلته په یو ګروپ کې ان د وژل کېدو خبرونه هم راځي او نه پوهېږم څومره حقیقت لري دلته یو ګروپ دی دې کې بحث کېږي وایي غنی برادر وژل شوی دی په روغتون کې حصه ورکړې ده نن ماښام یادوي که چېرته غنی برادر وژل شوی وي ستاسې په اند دا به د استخباراتو له لوري وژل شوی وي او که رښتیا به د دوی ترمنځ پر کوم موقف څه باندې استخبارات دغه وي جګړه شوې وي د ده او د حسن اخوند ساتونکو ترمنځ او که چېرته د استخباراتو وژلی وي استخبارات هم په 2 دلایلو وژلی شي یا دا چې لوبه پر یو بل پړاو ته دننه کړي یعنې که چېرته استخباراتو غواړي له دې لارې ګډوډي رامنځته کړي ګډوډي هم رامنځته کولی شي یا د برادر کوم مزریت کړی د استخباراتو له منځه وړی دی ستاسو په اند که چېرته د دغه دپاره چې ګډوډي پرې رادغه کړي را جوړه کړي ملا برادر به مؤثر وي په دې کې د دې دپاره د دغه مرګ البته ګډوډي پر رامنځته کولی شي ثاقب صاحب یو بل سوال که دغلته زه ورسره اډ کړم دا ولې په طالبانو کې دا دوم وار ده په دغې ګلمکۍ توړۍ باندې دا تور لګېږي چې ده باندې دا ډاکېږي اوس بخښنه غواړم انګار صاحب مهرباني انګار صاحب ګورئ داسې دی چې دا خو دا یوازې په استخباراتي دغې کې نه دي په هر سازمان کې یو داسې دی چې هغه د سی ای او هغه مثلا ډایرکټران دي چې د هغوی په حتی د هغوی بدلون هم تاثیر چندانې پر ساختارونو باندې نه کوي د جوړښتونه که صحیح انسټیټیوشنلایز بنسټونه یې مثلا
په هر ارګنایزیشن کې زموږ مشکل خو په موږ په ټولنه کې دا دی چې موږ عموما فرد محوره ټولنه یو په زموږ هغه قبیلوي یا زموږ دغه چې دی فرهنګي سیستم دا رقم دی چې په موږ کې موږ پر افرادو باندې دغه کوو زموږ ټولنه مثلا یا د پلار دی یا مثلا د کلي ملک دی دولت هم دغه رقم دی ساختارونه هم دغه رقم دي او دا زموږ د دولتو زموږ په هیواد کې یو غټ مشکل دی موږ باید د دغه وضعیت څخه ووځو چې بل واري مثلا د مملکت رهبر مړ کیږي ولسمشر مړ کیږي یا یو څوک وژني یا د هیواده وځي هر څه چې کیږي باید ساختار ونه نړیږي ځکه بنسټونه باید په خپل ذات کې قوي موږ باید دا رقم هغه بنسټیز سیاست وکړو خو دا په هر ټولنه یعنی یوازې په استخباراتو کې نه په هر سیستم کې همداسې دي نور شواخي سیستم وي په هغه کې د افرادو نظریات که مثلا که ښه نظر ولري بد نظر ولري هیڅ مهم نه دی مهمه دا ده چې دغه ساختار کم هدف تعقیبوي او دا څونه محکم دي اوس نو د طالبانو په لیکو کې اول د واره مخکې قرار صاحب وویله تر ټولو مهم شی د استراتیژیک استخبارات همدا دي چې هغوی فعالیت پر دې نه کوي پر دې باندې سرمایه ګزاري نه کوي چې دی یوازې یو نفر مشخص اندخ کوي ګماري چې هغه یوازې په د استخباراتي علومو کې دې ته وایي چې یو ایډیالوجیکل سبورژن دی چې هغه دغه د ایډیالوژیکي برخه ده 15% استخبارات پر دې سرمایه ګزاري کوي د 15% بیا مثلا جاسوسي ده او سبوتاج دی دا بیخي کم برخه ده هغه اصلي برخه هغه شی ده هغه ایډیالوژي نشري کله چې ایډیالوژي نشري هر څوک چې په دې ایډیالوژي سو په دې مفکوره سو هغه په اتومات ډول د دې لپاره کار کوي که څه هم په شعوري ډول به نه کوي خدای چې مثلا د طالبانو اکثریت غړي دا دومو درېیمه او څلورمه کټګوري خلک چې دي هغه چې وایي زه خدای ته خدمت کوم زه اسلام ته خدمت کوم زه وطن ته خدمت کوم مګر دا د خدمت چې دی چې کوم هدف ته کار کوي هغه پاکستان ته ګټه رسوي دغه د پاکستان خدمت دی د همدغه فکر لپاره روزلی دي دا په دې معنا نه دي چې دا خلک نو په خپل منځ کې جنګ نشي سره کولی ممکن یو بل سره بڼ کړي دا خو انسانان خو روبوټونه نه دي مثلا کېدای شي پر موضوع باندې د دغه ملاحبت الله او د دغه ترمنځ یا د نور افراد ترمنځ جنجال رامنځته سي یو بل په بوتل سره وولي یو بل په توپک سره وولي یو بل سره مړه کړي مګر هدف دا دی چې آیا دا کار هغه کړی استخباراتو کړي نو دا خو نه ده معلومه چې هغوی د کوم هدف لپاره کړي دي ځکه دا ډېره سخته ده چې سړی دا تشخیص کړي چې د طالبان راولاړ د ISI یا د دوی خپل سازمان راولاړ شوی دی د ملا برادر یې ولې له منځه وړی دي په دې کې څه هدف لري په دې کې کوم پروګرام لري چې دوی د طالبانو یو لوړپوړي چارواکي له منځه وړي یا دلته دوه هدفه کېدلی شي که نه انګار صاحب زما پوښتنه داسې وه ممکن ملا برادر د په کوم ځای کې د دې پلان خنډ شوی وي دوی د منځه وړلو خبره که دغه کړې وي یا ممکن دوی غواړي دا پروژیکټ یو بل پړاو ته بوځي ممکن دوی هم وغواړي چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه ونښلي تر څو پاکستان دپاره دا خو د افغانستان چې لا ډېر بربادېږي د پاکستان دپاره لا ډېره ګټه ده چې هر څومره بربادېږي د پاکستان دپاره لا ډېره ګټه ده ستاسې په اند د کوم هدف دپاره ملا برادر زه په دې نظر نه یم چې تر اوسه پورې هغه مرحله که بیخي به هېڅ تاثیر ونه لري نه زه په دې نظر نه یم چې اوس فعال پاکستان هغه مرحلې ته افغانستان داخلي په افغانستان کې ګډوډي رامنځته د ګډوډۍ دپاره زه فکر کوم اوس ډېر وختي دي دوی تر اوسه پورې هماغه دغه د کنټرول کیاس مرحله در اوسه ډېره لرې ده زه په دې نظر نه یم چې دوی د طالبان تر اوسه پر داسې ډلو سره ویشي نو بیا به دوه دلایل بیا نور پاتې کیږي د ده او د حسن اخوند د سرتیرو ترمنځ د دوی ترمنځ اول لفظي شخړه شوې له هغه وروسته جګړه شوې ده یعنې دا د دوی د خپل منځي اختلافاتو له امله یا د پاکستان د پلان په وړاندې خنډ جوړوو د هغې له امله نه خنډ خو ممکنه نه ده چې ملا برادر یا د طالبانو هیڅ چارواکي هم د پاکستان د اهدافو دپاره خنډ جوړ کړي چې ملا برادر ټرین سو کله چې دی د زندان په نامه ورک نه و بندیم نه و د اگر شان درواغ هلته په یو ښه لکه حافظ محمد سعید چې په منظم ډول په ښه د ISI په سیف هاوس کې اوسېږي په تورې هندارو کې ګرځي د طالبانو دا څوک چې دی وایي دا بندیان و دا یو هم نه و بندیان د ملا برادر بندي نه و منظم ټرین سوی دی راوستل سوی دی د خپل کله چې د ماموریت وخت راورسېد یا دی راوستی د دوحې په کې د ټیم مشري په غاړه ورکړله دا یو هم بندي نه و او دا ممکنه نه ده چې طالبانو کې څوک راولاړ شي د طالبانو یا د ISI د منافعو خلاف ودرېږي دا دوی ته ور معلوم دي ډېر امکان دغه لري چې دوی په خپل منځ کې دغه لفظي شخړه کړي او د هغه له وجې یو څه سوي
دغه کار یعنی زه خپله زما په فکر دا رقم ممکنه نه ده چې طالب ملا برادر دي راولاړ سي د ISI د منافعو خلاف چې ودرېږي یا د طالبانو هر چارواکي دا نه کوي، دا ممکنه نه ده. دوی ته دا معلوم دي چې دا کار کول دا معنا لري چې زه نور بلا ختم د دوی ترمنځ یا په افغانستان کدی ځای شي افغانستان خپلمنځي جګړې ته تللی شي یا طالبان خپلمنځي جګړې ته تللی شي، افغانستان کورنۍ جګړې ته او طالبان خپلمنځي جګړې ته. زه په دې نظر یم چې تر څو چې ISI حاکم وي د دوی ترمنځ خپلمنځي جګړه ناممکنه ده او دوی افغانستان که ISI وغواړي بیا دا کار ډېر اسان دی. ISI پر مجاهدینو هم تسلط درلوده خو هغوی خپلمنځي جګړه وکړه. هغه وخت ستاسې په اند د ISI غوښتنه وه چې دوی جګړه وکړي؟ دا تفاوت دی. طالب مجاهدین چې وه هغه پراکسي ډلې وې، هغه پراکسیانې وې. پراکسي او سروګیټ یا سروګیسي دا تفاوت لري. پر سروګیسي دغه دواړه هم که لږ راسره تشریح کړې لاندې دوستان ټول باید پر دې پوه شي. سروګیټ ارمي داسې ده، سروګیسیانې دا رقم دي. سروګیسي اول به د تخنیکي لفظ درته تشریح کړم. ډېرو خلکو به ډاکټران بدلېږي، د IVF نوم بیا اورېدلی. یو څوک راولاړېږي د ښځې او د نارینه سپرم را اخلي، د ښځې تخمه او د نارینه سپرم را اخلي، په لابراتوار کې یې د کوي القا کوي، بیا یې وړي د یو درېیمې ښځې په نس کې یږدي. دا کوچنی ورې وده کوي. دا یو طبي اصطلاح ده چې استخباراتو ته رادغه شوې ده. ورې وده کوي او ورې غټېږي، په هغه ځای کې ژوند کوي، دا بل فامیل کې ژوند کوي، درېیمې ښځې د اولاد په شکل زیږي. اما په اصولو کې خدای د دغه جلا د چا چې سپرم دي، د چا چې مثلا دغه دي هغه تخمه ده، دی خو اصلي د هغو اولاد دي. دغه سروګیټ ارمیانې دغه رقم شی دي لکه حزب الله یا طالبان. دوی اصلا د پاکستان استازي فوج دي، استازي ځواکونه دي، اکسټنشن دي. دوی په افغانستان کې دي، فعالیت کوي. شکلونه هم د افغانانو دي، د افغانستان په وجود کې دي، د افغانستان په خاوره کې زیږېدلي دي، مګر دوی اصلا د پاکستان. دلته اوس یو مشکل دا دی چې دا پر دوی باندې ډایرکټ کنټرول موجود دی. دوی یوازې اپریشنل صلاحیتونه لري، ستراتیژیکې فیصلې نشي کولی. دا د سروګیټ ارمي ده. دغه چې بیا د پراکسي چې بیا ده، پراکسي د یو بل چا په نیابت باندې کار کوي، د یو بل سازمان، د یو بل هیواد یا د یو بل سازمان په نیابت کار کوي، خو دغه چې د اټونومي لري، خپلواکي یو لړ لري، ځینې صلاحیتونه لري. دی د یو چا سره کار کوي، د هغه سره همکاري کوي، د هغوی په ګټه کار کوي، د هغوی څه پیسې د هغوی څه تغذیه کېږي، د هغوی دپاره د هغوی د اهدافو دپاره کار کوي، مګر خپله اټونومي هم لري، خپل صلاحیتونه هم لري، خپل ستراتیژیکې فیصلې هم کولی سي، خپلې اپریشن هم په خپله مخته وړي، په خپله ستراتیژیک اهداف ټاکي او د هغه دپاره کار کوي. مجاهدین چې وه، مجاهدین پراکسي ډلې وې. په نړۍ کې نور هم دا اوس مهال اوس موجود دي. مثلا په ایران، په بغداد، په عراق کې حشد الشعبي یا مهدي ارمي دا پراکسي ډلې دي. مثلا دا د حوثیان چې دي چې په یمن کې دي، دا پراکسي ده. اما په لبنان کې حزب الله چې دی هغه سروګیسي ده. د دوی سره ډېر تفاوت دی. پر حزب الله باندې ایرانیان د سپاه پاسداران ډېر ډایرکټ نفوذ لري. اصلي دا د قدس ځواکونه یې اوله طبقه لییر دی، بیا یې دومه طبقه چې دي حزب الله سازمان دی. په افغانستان کې هم طالبان چې دي، د مجاهدینو سره تفاوت دا دی چې پر طالبانو باندې مستقیم ټول ستراتیژیکې فیصلې، ټول د پردې تر شا سیسټم د ISI مامورین کنټرولوي. بیا د پردې پر مخ باندې په دوم لییر کې بیا دغه طالبان دي. مثلا دا د امرالله صالح تشخیص کړي دي، کیدای شي نور هم دا یو څو یې تشخیص کړي دي. 10,000 پاکستاني د ISI مامورین د جواد تاجمیر په ګډون، دا د ISI مستقیم مامورین دي، خپله د ISI افسران دي. د دوی د هر ډلګۍ مشر څخه، یعنی د مجاهدینو په لیکو کې دغه رقم نه و. چې د مشاورین ورسره وه، د دوی په لیکو کې د غوږ جنګ کوي، پاکستانیان هم جنګ کوي، عربان هم جنګ کوي، حتی د ګلبدین حکمتیار سره دغه وه، د امریکا سپیشل فورس سره وه، او د مسعود سره د برطانیې SAS ځواکونه مشاورینو په ډول ورسره وه. مګر هغوی د دې صلاحیتونه نه درلوده چې ټوله فیصلې دوی وکړي. خپل حکمتیار یا مسعود خپل فعالیتونه درلودل، خپل قمندانان یې درلودل. د دوی هغې چې دي د پردې تر شا د دی چې هر قمندان دی، د ده سره به د سکرټر په صفت یا د ده د ډریور په صفت یا د ده د باډیګارډ په صفت یو بل پاکستانی افسر موجود دی، او هغه اصلي کنټرول چې لري هغه دغه د پاکستانی افسر یې کوي. د ملا عمر په اوله دوره کې د ملا عمر 2 نفره سکرتران وه چې کرنل امام راوستلي وه، پښتانه وه، په پښتو ژبه یې خبرې کوله، اما د ISI مامورین وه. ټول سیسټم په اصل کې دغه خلکو کنټرولوي.
د دوی انګار ته په دغه دوه ډلو کې کوم یو ډیره زیاته کنټیجس ده لکه دغه سپریډ کیږي کوم یو ډله ډیره زیاته نه دا خو د دې په هدف پورې اړه لري چې کوم یو د دغه استخباراتي سازمان هدف چې دی کومه یوه غواړي چې دوی د هغې کې کنټرول د خطرناکه زما په نظر دغه د سروګیټ ارمي ده دغه سره ته یو لړ یعنې ته انفلټریشن کولی سې ورداخلېدلی سې د دغه سازمان ته د مجاهدینو پراکسیانو ته کولی سې خپل په ګټه هم وکاروې ته د دوی په سازمان کې ورداخل سې د دوی په رهبرۍ کې لاسوهنه وکړې خپل ځان ته یې راواړې د دوی په سیسټم کې تغیرات راولې د دوی په سیسټم کې سبوتاژ وکړې په دغه کې سخته ده په سروګیټ کې سخته ده ته د دوی سازمانو د دوی هغه هستیې ته ورداخلېدل نسي که د ځکه هلته مشخص دوی دغه لري پروټیکشن لیئرز لري او د دغه کنټرولول اسانه نه دي دغه په دا 20 کاله کې امریکایانو او د افغانستان دولت ډیر پر دې کار وکړي د دوی قومندانانو ته پیسې ورکړلې کوشش یې وکړي چې د دوی څه نفر راجلا کړي اما دا ټوله شان ناکامه سوله ځکه هغه سیسټم د دوی په کنټرول کې نه دی پر دغه خلکو د دوی افراد چې ځینې راواړی یا یې ورمړ کړې یا هر څه چې په وکړې هغه ساختار پر ځای پاتې تغیر نه خوري مننه ډیره مننه انګار صاحب استاد محترم خیر راغلی استاد په ترکیه کې د پخوانیو مجاهدینو ځینې غړي د پاکستان د آیسای له پلاوي سره ګوري او د دې ترڅنګ ټرمپ یو ځل بیا هم یو څه قهرېدلی دی وایي باګرام ته چین لاسرسی لري باګرام د چین په ولکه کې دی او د امریکا ته د منلو وړ نه دی امریکا د غورې اسیا وایي دي که رښتیا ځي او د دې ترڅنګ د مجاهدینو او د آیسای ناسته پر دواړو رنګار صاحب تیوري چې ګرد ورسفر کړل په دغه یوه جمله باندې چې وایي چې آیسای د دغه سره خبرې کوي د پخوانیو مجاهدینو سره خبرې کوي د طالبانو په عذاب نو دا خو د رنګار صاحب کومه طرح وړاندې کړل دا مکمل رد شو ممکن دا پر یو بل دغه هم کیدلی شي که نه په یو بل حساب بیا داسې هم کیدلی شي چې ممکن یوازې پر طالبانو د فشار دپاره یا د دې خلکو د غولولو دپاره چې له طالبانو انګار صاحب خو به ګرد په لاس کې چې وګره طرح پلان د مجاهدین ممکن یوازې له طالبانو اخوا مصروف ساتي چې مجاهدین د بل چا لاس ته ونه زه به یو څه دغه در سره شریک کوم اوس نو ته ماته غواړې انګار صاحب ډېر تکړه سړی دی د مطالعات سیاسي بیخي فوق العاده دي او ما څو واره ورته ویلي یم چې دی ډېرو موضوعات ډېر ښه تشریح کوي بای ډیفینیشن په تعریف او په دغه باندې په علمي توګه د ډاکټر صاحب اشرف غني باندې غږ مې اوري غږ مې راځي استاد د ډاکټر اشرف غني یوه غټترینه ستونزه دغه شی وه چې د افغانستان معضله او د افغانستان موضوعات یې په کتاب کتل د افغانستان موضوعات په علمي او کتابي توګه تر اوسه پورې دغه نه دي ختلي ثابت نه دي ختلي هر وخت هغه عملي خوا پر کتابي خوا درنه وه دی چې دغه کم ډیفینیشنونه یا تعریفات وړاندې کوي انګار صاحب د خپل ځای کې ټوله معقول دي ټوله دقیقې خبرې دي ولې پر طالبانو باندې کلي سودا یا کلي دغه فیصله کول یا پر جنګي ډلو باندې کلي فیصله کول دا عملی نه ده دغه نریټیو صحیح دی چې واحد نریټیو دی بهرنیانو جوړ کړی دی او بهرنیانو ټوله دغه لوري ته سو کړي دي هغه خلک چې د نریټیو سره روان دي هغه یې ساتلي دي او هغه خلک چې د نریټیو سره نه دي روان هغه په یوه بهانه او په بله بهانه د ثانیې څخه باسي داخلي جنګ ته څه وخت زمینه مساعدېږي داخلي جګړو ته هغه وخت زمینه مساعدېږي چې په دوو حالتونو کې یو دا چې د یو چا ګټه یې پکښې کې او بل دا چې یو څوک یې دغه کوي چې یو چا ته تاوان نه پکښې کې پیښېږي افغانستان که داخلي جنګ ته ولاړ سي دغه ته تاوان پیښېږي دلته دوو ابر قدرتونو ته چین او روسیې ته مستقیم خطر مواجه کېږي که افغانستان دا وارې داخلي جګړې ته ولاړ سي ځکه ناامن افغانستان د دوی خواته د دغه د ناامنۍ دروازه ورخلاصوي نو دا نه د چین په ګټه دی نه د روسیې او چین پر دواړو هم پر طالبانو هم پر پاکستان دا دواړه مملکتونه پر دواړو باندې داسې بالقوه تاثیر لري او دا خلک یې په لاس کې دا 20 کاله په لاس کې نو دا بحث چې مثلا ټول موږ په جمعي توګه دا سودا کوو دا نه دغه کېږي هغه ته نه لوېږي په طالبانو کې
بیخي ډېر خلک داسې شته چې مطلق پاکستانیان دي یو خو د دې ګرده نریټیو پاکستانی دي په دې کې هیڅ شک نشته او بیا په دې کې ځینې خلک دي چې مطلق پاکستانیان دي هغه په دې معنی چې هغه د پاکستان بیرغ هم تر هر شي ورته دغه لري او هلته یې بزنسونه دي او ژوند دي او کاروبار دي اصلي سیاست او اصلي مرکزیت یې هلته دی ولې دا باید هېره نه کړو چې په عین توګه په طالبانو کې داسې خلک شته چې پاکستان ځپلي دي پاکستان وهلي دي پاکستان دربدره کړي دي یو شی زه دا په دې طالبانو د برأت نه ورکوم تاسو ګورئ دغه په دا شل کاله کې دا څونه چې مجاهدین وو ټول د پاکستان خلاف شعار ورکړي ټولو مګر ستاسو باید همدغه مجاهدینو د همدغه پاکستان په ملاتړ ننګرهار باندې څه حال جوړ کړي د ننګرهار قتلیام یې ونه کړي یا مثلا دغه مجاهدینو دغه رباني په شمول د مسعود په شمول دا نه ویل چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله دغه د افغانستان روباټان چې راغ ټوله جهادي کومندانانو جهادي ډلې دي دا تر هغه وخت د دوی سره دی چې دوی چاره نه ځنی لري چاره ځنی پیدا کی به ورته مخالف سي ورته بلاس اوس مثلا امر الله خان صالح د افغانستان یو تر ټولو هغه په اوس وخت کې مخکنی خبرته نه ځم اوس وخت کې یو تر ټولو ملي شخصیت دی مګر هغه وخت چې دغه په وړاندې جګړه روانه و د روسانو د پاکستان کې تمرینات اخیستل عادي مخامخ یا مثلا د کوم ډول سره ولاړو دغه ځای نه تم ویلیدل موږ دا باندې هیڅ سترګې نه سپټولای چې د افغانستان جګړه یو بودی نه د چې موږ پر دې خلاصه کوو چې بس دغه یو ځای دی یو کیسه ده د افغانستان په جګړه کې بیخي ډېر لوري په ډېر رقمونو باندې داخل دي دا لکه موږ په جمهوریت کې د هر چا دغه درلودله ډلې او ډولونه درلودل همدغسې اوس په دا طالبانو کې داسې نه دي چې دا یو لاس دا نه دی یو لاس دی نه جمهوریت یو لاس و مګر د داخلي جګړې مسله بیخي اوس لیرې ده بیخي هېڅ امکان نه لري یو خو دا دی چې هغسې چې پخوا وو هغسې ډلې نشته چې هغسې ډلې ایجاد یې او هغوی دغه وکړي تعرضات سره وکړي بل د دوی ناریټه و هغه دغه خلکو په لاس کې ورته نیولي دي هغو په لاس کې دي مستقیم پاتې شو اوس نو راځو د دغه مسئله ته د مجاهلینو مسئله ته نو مجاهلین خو پرون هم د پاکستان څخه توپک راخستی و راغلي و دلته جنګېدل او نن دې بیا ورسره کښېني نو بیا د دې دغه شل کاله دغه دعوه چې موږ دغه خلاف یو د پاکستان د طالب خلاف په دې خاطر چې د پاکستان راځي د دې منطق شو تر پرونه تا ویل چې زه د طالب پر دې مخالف یم چې د پاکستان دغه دی نو نن ته څنګه بیا دغه پاکستان په مټ باندې بیرته همدا طالب وایي دغه شی په پاراډاکس کې روان دي دا زموږ ټول دوستان په دغه پاراډاکس کې دا باید ثابت شي دا شی باید واضح شي چې د طالبانو په وړاندې مقاومت پاکستاني ملاتړ لري کې طالبان لري موږ خپل ځانونه ګنسو هلته وایو چې مثلا دا راځي د طالبانو د پاکستان خپل لوبه د پاکستانیان ما مخکې درته ویل د انګار صاحب خبرې بای بوک او په کتاب سره معقول خبرې دغسې ډلې دي دغسې ګروپونه یې داسې دي ولې عملا چې ته صحنې ته ګورې په عمل کې دا کیسه داسې نه ده او پاتې شو دا د ملا برادر زخمي کېدل و دا بل ویشتل و دا ډېرې عادي خبرې دي دا که اوسي که نه اوسي دا عادي خبرې دي بل واري هم د ملا برادر خبره راغله چې سراج الدین په توپنچه وویشتي بیا داسې ور حمله کړله دا خبرې بل واري هم راغله ولې اساسي خبره دا نه ده موږ په ډېرو فرعي شیانو کې اخته یو موږ په ډېرو فرعي مسایلو کې اخته یو یوه ورځ د ملا مهدي حسن په کالو ریشخند و حقیقت ته راسې ستا د مملکت ګرده تر 40-40 دي ګرده سیند دي دغه کالي اغوندي دغه یې لباس دغه ته بله ورځ اخته یو چې ته ودرېږه د پلانکې لونګۍ داسې سوله بله ورځ بیا اخته یو چې د پلانکې ژره داسې سوله زموږ څخه اساسي خبره پاته ده اساسي خبره دا ده چې د طالباني فکر په اړه چې هر څوک یې کوي طالباني فکر په دا کې د پخواني ډلې هم شامل دي داسې نه دي چې هغه به ځینې وتلي دي دغه طالباني فکر په وړاندې چې د روشنفکرۍ کوم دغه دی دغه د اتحاد مسله ده موږ په دې باندې ځانونو ته برأت ورکوو چې ولا دا خو نو پاکستان داسې زورور دی ولا دا خارجان داسې زورور دي خارجانو چې د طالبانو د دعوا ورکړي دي مې پر دې ورکړي دي چې
تر تا ښه به ګیل وو موږ خپله کم کورنۍ دنده ترسره کړې ده موږ په دې محمود مرهون په دې نه خلاصېږي انګار په دې نه خلاصېږي چې موږ کښېنو دا تشریح کړو چې ملا برادر د چا جاسوس دی پلانکی د چا جاسوس دی پلانکی د چا جاسوس دی دا خو دوی ټوله دنیا ته معلومه ده چې دا بېګانه بېګانه ډله ده راغلې ده نه په افغاني اصولو روانه ده نه په موږ کړي دي موږ به دې 4 کاله آیا او حد اقل د یو سلو نفرو اتحاد رامنځته کوي سل پرېږده د یو 50 رامنځته کوي 50 هم پرېږده د یو 10 رامنځته کوي نه مو دي کړي نیمه ورځ یو پسې لګیا یو کنځل کوو نیمه ورځ په بل پسې هغه ډلې چې تر اوسه پورې مثلا موږ د طالب په وړاندې عملا ولاړو سره دغه کېدلو خلک پاڅېدل په موږ پسې واخیستله دا اوس تاسې متوجه یاست چې نریټیو یې داسې ایجاد کړی دی چې پښتون وو بس دا باید چپه سي مړ سي او پښتون ګرد طالب دی او زموږ ژبه همدغو راچپ کړه موږ د طالبانو په مقابل کې ولاړو پر رسنیو پر هر ځای دې خلکو موږ خپله په طرف کې واقع کړلو اوس زه په کم زړه مثلا په کم زړه دغه خلک خو تر پرونه دغه خلک چې اوس په پاکستان سره په دغه کې ویني نو خو سبا چې دغه حکومت رالی خو د پاکستان غوښتنې به مني او ما د پاکستان د سفارت مخ ته ستا سره 10 دانې مظاهرې کړي د پاکستان زر بیرغ مې سوځلي دي د پاکستان دغه بل دښمن د پاکستان هر لیست راغلی دی زما او ستا او زما د کورنۍ نوم پکې کې دی چې دا به راول نو زما باندې د طالب او دغه څه فرق دی دغه ډلې چې د پاکستان څخه یا طالب راغلی یا دی راغلی خو یو شی دی نو بحث دلته دا دی چې موږ خپل نریټیو پرېښی دی د نورو د نریټیوونو تقریبا کمپاین کوو د نورو نریټیوونو دغه خبره چې مثلا انګار صاحب کوي خپل ځان کې ډېره معقوله ده چې دا د پاکستان پر عکس ده مګر دا بیرته د دې اتحاد تور جوړی موږ دغه وایو چې دا نه دي په اتحاد سره موږ دغه وایو اقتصادي خپله دغه کیسه کوي چې سره ویشتلي دي سره وژلي دي بیا بیرته وایي چې دا ګرده یو لاس دی کاره کم سي بیرته یو دی زه اوس نه پوهېږم چې تاسو دلته دا بحث د دې دی چې موږ یو بحث دغه کو ثابت کو که موږ غواړو چې مبارزه مخته اچولی چې هغه مبارزه مخته یوسو نو دا خو یو ډول دی هغه مثبته پروپاګاندا ده چې موږ وایو چې یو لاس چې د یو چا په لاس کې یو هېڅ نه پکېږي نو زه نه پوهېږم دا په دا خبرو کې یو دغه سته یا پاراډکسي حالت سته کیدای شي زه غلط ووایم خیر هغه ته به استاد محترم انګار صاحب ورته ځواب ووایي او انګار صاحب ته به هم همدا د مجاهدینو پوښتنه هم ورمخکې کومه د پخواني جهادیان چې د آیسای له غړو سره ګوري په ترکیه کې دا ممکن وړاندیز د آیسای وي خو د دې لپاره چې د طالبانو په مقابل کې اکمال کړي او که له طالبانو یې مصروف وساتي پر دې مراته تاسې وغږېږئ انګار صاحب او استاد زه یوه جمله ما وایم چې دوی کوشش کوي چې د ټرمپ حکومت ته وښیي چې زموږ طالب په لاس کې دی مخالف په لاس کې اصلا د دوی اساسي هدف دا دی چې دا دوی نوې لابي کوي چې دغه ته وایي چې دا دغه هم زموږ په لاس کې دی اپوزیشن هم زموږ په لاس کې ځکه چې د ټرمپ ټوله کابینه چې د اعلان کړې ده دا جنگي کابینه نظامی کابینه ټوله په افغانستان کې جنګېدلې ده او ټول په دې وضعیت پوه دي